طالبانو څومره پاکستانیانو ته په افغانستان کې تابعیت ورکړی دی؟ تازه واشنگټن پوسټ څه راپور خپور کړی دی؟ طالبان په اړه څه وایي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو لوی وروستي راپور کې ویلي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې له پاکستان څخه په زرګونه طالب جنګیالي او د هغوی پاکستانی پلویان افغانستان ته تللي دي او هلته د طالبانو د امنیتي او اداري لیکو د تقویې لپاره لاس په کار شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو په نظامی روزنیزو مرکزونو کې ډیر هغه کسان روزل کیږي چې تازه له پاکستان څخه راغلي او د پولیسو په لیکو کې جذب شوي دي. همدارنګه یو شمیر د طالبانو پلویان، ملایان او د مدرسو طالبان هم افغانستان ته تللي دي او د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې جذب شوي دي. د ورځپاڼې په حواله چې اوس له پاکستان څخه د طالبانو ټول نظامی مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي دي او هلته پکې د افغان ځوانانو د جلب او جذب ترڅنګ ورغلي پاکستانیان هم روزانه ترلاسه کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو هغو طالب جګپړو چارواکو چې پاکستان او افغانستان کې میشت دي مرکې کړي دي او د هغوی له خولې دغه راپور چمتو کړی دی. په پاکستان کې د جلب و جذب د برخې یو پاکستانی طالب جنګیالي واشنگټن پوسټ ته د نوم نه ښودلو په صورت ویلي دي چې له دوی څخه غوښتل شوي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دوی ته د دایمي استوګنې اسناد او تابعیت ورکړی شي. د ورځپاڼې په حواله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د طالب جنګیالیو د تګ راتګ، تعلیم او درملنې کیسه کومه نوې خبره نه ده، خو په دې وروستیو کې پر راتګ او تګ کې د پام وړ بدلون راغلی دی. که څه هم د افغانستان پخواني حکومت تل دا خبره کوله چې پاکستان د طالبانو د روزلو او هغوی ته د ځای ورکولو برخه کې مرسته او ملاتړ کوي، خو پاکستاني چارواکو دا خبره تل رد کړې ده. په راپور کې د یو طالب قومندان له خولې لیکل شوي دي چې د طالبانو د جنګیالیو شمیر شاوخوا 15,000 دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه له 5 څخه تر 10,000 پورې نور هغه کسان چې د طالبانو سره راجسټر نه وو نظامي لیکو ته ورغلي دي. د پاکستان د خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي دا رد کړې ده چې ګنې په زرګونو طالبان افغانستان ته اوښتي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.